السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن د افغانستان د خپلواکۍ 102مه کلیزه ده. واخوا ښار ته راغلي وو، څوک په یو ډول څوک په بل ډول دا ورځ لمانځي. نو موږ هم راغلي وو دلته، مخې ته مې یو ځوان ناست دی چې ډېر خوشحاله ښکاري. نو د دې نه به پوښتنې کوو. السلام علیکم ورور جانه، ښې جوړې؟ وعلیکم سلام استاد. څه شی دی دا وګوره که نه، داسې دغه مې راوړي دي ځل که نه، والله که به دې ټول بازار کې هم چا سري. دا وګوره دا خولۍ هر څه شته سالې. ډېر ښه. ما هر څه اخیستې ستا نه پوښتنه کوم د چې نن د څه ورځ ده؟ الله استاده نن جمعې ورځ ده، د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. ته د دې نه ناخبره یې وایې نن د جمعې ورځ ده. دا څنګه ته خوشحاله وې؟ ما ولیدې خوشحاله خوشحاله ښکارېدې. الله خوشحاله خو داسې صاحبه مهربانه چې بس په دغې ورځ باندې دا بیرغونه او جنډې او دا هر څه علي خلک د وطن سره مینه ده. نو مونږ هم راوتي یو چې یو سل 200 روپۍ دیړي هم وشي. ته د دې نه ناخبره یې چې نن د افغانستان د خپلواکۍ 102مه کلیزه ده. نو بیا به ته د دې نه هم ناخبره یې چې نه افغانستان ته خپلواکي چا ترلاسه کړه؟ الله زمونږ نیکه دی خدای وبخي که نه، هغه به ویلې وایي دا ټولو مشرانو پکې لاس و، همدې دو کړی خدای دې ژوندي لري. دا د افغانستان حال دی. ته ګوره دا د خپلواکۍ د ورځې نه ناخبره دی. د دې نه نه دی خبر چې افغانستان ته چا خپلواکي ترلاسه کړې. صرف دې ته خوشحاله دی چې په دې ورځ زموږ یو څه مزدوري کېږي. نه تا دا د چا نه اخیستې؟ دا هغلته یو کس وم ستا غوندې خرڅاوی. نو شهینه مړه د هغې نه یو پوښتنې زمونږ نه کې ځان نه دې معلم جوړ کړی. پرېږده مړه سړیه اوس سالې که نه؟ دا بس همدلته اوسه. ځه مړه سړیه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ پښتو BBC نیوز او زه یم خپړی. او نن د افغانستان 108مه کلیزه وبخښئ 102مه کلیزه ده او د ښار په بېلابېلو ځایونو کې ګرځو. دغلته یو دوه ورونه ناست دي، دې ته ورځو. د دې نه حواله اخلو چې نن دا ازادي څنګه لمانځي. راځئ راځئ مپسې راځئ. ګرانو کتونکو دې ورونو ته راغلو. دا زموږ د افغانستان حال دی. موږ نشو برداشت کولی یار، موږ بالکل نشو برداشت کولی یار. دوی سره به کینو چې د ازادۍ په باره کې دوی موږ ته څه وایي. او دا حسن دوپټه به ترې نه ایستګو چې دوی دا حسن وګورو چې دا حسن یې څنګه دی. خو بس د دنیا د حال نه بیخي بېغامه ناست دي. قصه کې نه چې نن د افغانستان ازادي ورځ ده نه ده. السلام علیکم. مخه یې ښه څه خبره؟ څنګه یې تاسو؟ زمانه پانځه موه منګه ما ده دا مېک د نن خو د ازادۍ ورځ ده که نه وروره؟ نه څه شي ازادي ده؟ ازادي 102مه کلیزه ده د افغانستان. ما نو ته دې ته ازادي وې، د ازادي به داسې نو ولې ازادي څه شته وایي تاسو؟ بې زما ازادي څه شته وایي خبرې. ما له اوس ورغلی یم د 200 روپۍ نه دی دومره پوډر نه ده. ګرانو کتونکو دوی ته ستاسو خیال دی، دوی د ازادۍ په قصه کې نه دي بیخي. دا را پرېږده نیکه، زه تللی یم انګورباغ ته. بس یو سلو سګرټۍ مې چې ولګوله، بس پولیس را پسې راغله یاره. بس سګرټۍ مې وغورځوه، منډه یې راکړه. دا ازادي دې ته وایي یاره. ما له ګوره صاحبه مهربانه ښه، زه خو تا نه پېژنم، خو دا ازادي چې کومه ده که نه، ازادي دې ته ویل کېږي که نه چې کل عام پوډر خرڅېږي، کل عام چرس خرڅي، شراب خرڅي. دا د څه شي ازادي ده؟ ګرانو کتونکو تاسو دوی ته خیال دی دوی د ازادۍ په قصه کې نه دي، بس هماغه خپل پوډر او چرس. او دوی زه ورته یو خبره کوم، دوی ما ته بله خبره کوي. زه ورته وایم د ازادي ده نن د 102مه کلیزه د افغانستان. دوی لګیا دي خپل قصه کې نه دي د دنیا. نوره ما چغې راته مه وه، کور کې د ښځې نه ماښام کې تنګ یو، بیا د پلار نه تنګ یو، او بیا ته راشي ګونه ښه. دا سړی ته پوهېږه که نه ازادي لږ ور وښیه ازادي څنګه؟ نو نن خو د ازادۍ ورځ ده که نه وروره؟ وروره موږ مه په عذابوه یار، پرېږده چې خپل سور کې ګډ وډ کړو یار. د ازادي دې ته وایه یاره. تاسې موږ ته تاسې خبرې خارج کې ازادي ده که نه؟ او هغلته یې پوډنیانو ته چې دی که نه خپل د لمبا دپاره هاوس جوړ کړی دی. دې ګرمۍ ته وګوره. ګرانو کتونکو ستاسو دوی ته خیال دی، دوی ته زما خندا راځي، افسوس هم راځي، دوی ته دې خیال دی ستاسو. هغې د ظالمه خبرې
هغوی ته د لمبا دپاره هاوی جوړ کړی یو ها او هغوی چې کوم ځای کې پونډرز کي که نه هغلته یې ورته برق هم راتېر کړی دا د دوه او بله خبره دا که نه چې ماښام کې کله کله بنیاني هم ورکوي دا د درې موږ دا داسې جوړه ده او دا وګوره زموږ هېڅ دولت زموږ پوښتنه نه کوي او ته وایې ازادي ده ازادي مزادي به هغه وخت ومنم که نه چې ښه ډېر پوډر راته براتئ او دا ټول ځوانان نیوز کې بیا به زه ازادي منم ګرانو کتونکو ستاسو دې ته خیال دی افسوس زموږ د افغانستان په ځوانانو باندې ته دې ته وګوره نن د ازادۍ یو سل دویمه کلیزه د افغانستان او دوی د افغانستان په قصه کې نه دي بس خپل خمار ناست دي ماړه وروره ځه پاسه پاسه ولې بس پرېږده ګرانو کتونکو د پوره ازادي نشته ها زبیلا تا دا تمانچه یادوله همدا مې درته یادوله که نه ظالم امریکنۍ تمانچه د امریکنۍ د چمکاون کې والله که چا کرمې خبرې نورې خو بندېږي هغه ټیزنې تماچې دا نه دي سم فرار کوي بېګا داسې هم د جشن شپه ده او به چې څنګه خو دې 12 ته یو 2 ثانیې پاتې شي که نه بس بیا رالو او ډزو یې بیا خبره سبا دپاره یو جاغور حتما پرېږده ګوره چې ښکته پټو ته کېوځو او ډېر وخت وشو چې بیخي مې په تمانچې ډز نه دی کړی ډز چې بس سمه وډزوه نه که نه یاره بیخي بس بېغمه شاهب پر تماچې به مو ټوپک هم مونږ کره شته دی همدې وخت کې چې زده نه کړو بیا به مونږ کله ډز کوو په دې تمانچو او که نه یار دته ګوره دته سره د دومره تعلیم ته دومره بېکل کار کې ده خیر ته تعلیم یافته شو د باندې ما تعلیم نه دی کړی باید ته خو پوهېږې که نه الله دې خپله تمانچه راواغسته ما ورته نه وویلې دا به ورته وایي ښه دا تماچه واله دا تیاره ډکه دا ځان پوله دا به هم ته کې مړه پلار ته والله عجیبه سړی او ازادۍ شپه ده بېګا ته پرېږدي خوله بنده کړه مړه پلار سره څوک په دې انداز باندې خبرې نه کوي ازادي نه ده نو ازادي ده نو دې ته ازادي وایي ته تماچه ډکه ګډوډ او ډز وکړه دغه مرمۍ اسمان ته خېږي نه دا بېرته راغورځېږي دی مسلمان دی ورور په کور باندې ته څه خبرې تا خو ته ډز وکړو تا خپل زړه هغه بړاس ویسته او ته څه پوهېږې چې دغه ګولۍ له وجې دغه ډز د وجې چاقور هم رانېدی شي ازادي خو دې ته نه وایي صحیح ده زه منم ازادي ده لاړ شه اودس وکړه یو 2 رکعته لمونځ وکړه الله تعالی شکر ادا کړه یا الله شکر دی چې زموږ په هېواد کې هم ازادي شته دی دغه یې طریقه ده ما بس پلار پرېږده سړیه یو دې ته هم نه پرېږدي ګوره بچا پیډسونه کې سبا په موږ باندې غله راوړي او ته کور کې نه یې زه به یې 25 ولمه د غلو خبره بیا ده ماشومان د اوبو په تماچه به یې ولي ګوره نو اوس ضرورت نه دی که نه الله دغه وخت نه راولي چې غله راشي بیا به ورسره ګورو ګوره تاسو ازادي په دغه شکل باندې جنګ کې څوک خان نه تیارې بیا سونه په جنګ کې تیار صحیح ده زه هم در سره نور بحث نه کوم ماشاءالله دواړه ځوانان هستې پوهېږئ خو زما د خبرو ارمان به وکړئ خو وخت به درنه تېري خدته دا وګورې لا دیبه سړی ساده سړیا بیا به هغه ټیم یا راځي او یا به نه راځي یاره همدرد سخت تږی شوی مې ګیلاس اوبه خو راباندې وڅښه یاره اوبه دا والا اوبه دې راوړې بس زبی الله دې شي نه نور قرار شه بس بېګا ته به ورسره ګورو بېګا داسې نه همډزو کېدی نور هذا سيد एकदम خبر واورا और टिकटॉक की वीडियो ده کنه هغه وایي چې मेरे महबूब किसी और दा هغه سر زړه بین کوم کنه سبا ځان ته ونیسم داس به کوم ته به ماته ویډیو صحیح ده خاصه د ویډیو خو ته جوړم خو جاغور تی وباسه واره مړه یو خو ته دونه ډارېږي سړیا وی یا غور احتیاط په کار دی ځه 1 2 3 اکشن मेरे महबूब किसी और दा सभी दामन زما په ځوان څه چلو شو दामन
ته مې دا کنه پاسه که زما سبب را مړ شو زما ګران دی مړ شو ګوره کنه تاسو ته به ما ویلې چې دا غلطې لارې پرېږدئ دا جاهلانه لارې پرېږدې دي وسلو سره لوبې پرېږدئ نو وګوره زما جان دی مې را مړ شو زه به څه وکړم په داسې ازادۍ باندې چې په دې ازادۍ کې نن سبا زوی نشته ما سره دا زموږ په هېواد کې وګوره هرې کورنۍ یو بل ته لاس ورکړی دی په هره کورنۍ کې غم دی نو زه به څه وکړم په داسې ازادۍ باندې څوک چې د مشرانو نه مني که نه او د وسلو سره مینه او محبت لري که نه تا ته ویمې نو انجام به یې زما د زوی غوندې زما د زوی ګرانو هیوادوالو زمونږ او ستاسو ازادي په سوله امن او یووالي کې ده باید یو بل سره په امن او اتفاق کې ژوند وکړو